الرحیم په شروع په نامه در بزوجلا چې خاص او ډېر بخښونکی روانه دی د پروګرام پشتو پوائنٹ سره ستاسو د خوږ در ملګری عطور ما ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم خپرونه د همیش په شان د ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو لنډکور ورته وایي قلاګۍ پل دی تاسو به دا پل ښکاري جي د څو مودې نه راسې دا خراب دی مونږ هم پکې بار بار منشن شو رالو دې پروګرام له دې پروګرام نه نن رالو جي د دې پل چې کم از کم دغه 15 کال وشو جي د دې کلي د ولس سره دا تړلی دی او نن سبا ډېر زیات خراب دی ډېرې پیښې پکې مخې ته رامغلې او لا روان یو تسلسل روان دی جي دا پل تاسو به فوټیج په ویجوال کې هم تاسو کتلی وي چې ډېر زیات خراب دی جي د دې علاقې څونه ولس ته ما به خیر 15 علاقې دی پې او 400-500 لږ بږ کورونه د دې پل سره وابسته دي جي د دې پل سره تړلي دي جي دلته ډېره پیښې راتلی شي جي د دې سپین روبو سره د دې بوډاګانو سره جي د دې شاه زلمو سره د دې د ماشومانو سره جي ډېر یو تړلې یوه غټه مسله ده جي د دې علاقې دپاره او په دې پل باندې یو زنانو ته هم لیدلي یو واقعه راغلې وه یو څو ورځې مخکې همون خبر شوي وو نو د پروګرام آغاز نن کوم د دې کم ولس دی د دې څومره باشنده خلک دی د هغو سبا هم خبرې کوو راځئ ما سره عزتمندو کتونکو دا وخت زما په څنګ کې ولاړ جي د دې مشر د جي ناظم دی سرتاج خان یو خو د هغې ډېر مشکور یم چې موږ له دعوت راکړو او دا کومه اهم ایشو وه جي د دې د ولس هغه موږ ستاسو سره هلایټ کوو السلام علیکم سرتاج صاحب وعلیکم السلام په خیر علی هر کله راشئ سرتاج صاحب دا راته ووایه خبر شوم یا دې پل لرالم ډېر مات ګوډ دی جي پوه شوې سویل پې غواړئ جي یاره جی اول خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او زموږ دا اهمه مسله رالی او په خپله شیشه باندې دنیا ته ښایي موږ ستاسو د ټیم ډېر مشکور یو په دې خو ویل که ووایو نو په دې باندې کومه یو داسې پوینټ دی چې په هغې باندې خبره نه کېږي خو شارټ به ته زه دا ووایم چې دا پل چې کوم دی د تقریبا 14-15 سال د دې وشو او لرګی دی سات په سات پسې نور هم خرابېږي او خراب شوی دی ځکه چې د اوبو سره دغه سره دا لرګي چې څونه پورې ټیم کېږي نو خرابېږي بل دا خو داسې عام لرګی هم نه دی یو ځای باندې پروت دی وګنې یاره زه پروت به نه خرابېږي دې باندې خو شپه ورځ زموږ امدورب دی په دې نه تقریبا 15-16 کلي دې سایډ ته پراته دي دې طرف ته په ډېره غټه علاقه پراته ده او دې خلکو ټول دارومدار هم په دې پل باندې دی چونکې دا پل اوس په دې وخت سره دا بیخي ختم شوی دی تاسو په خپله دا وکتو نو موږ هم دا مطالبه کوو د وخت نه حکمرانانو نه چې مهرباني وکړئ او د پاره د خدای زموږ په دې علاقه باندې خپل رحم وکړئ که هر څوک یې زید دی بکر دی زه د چا نوم نه اخلم که زید دی بکر دی هر څوک چې دی خو د پاره د خدای زموږ په دې علاقه باندې رحم وکړئ او زموږ دا یوه د مدورب کومه لار چې ده دا رانه اوس سفر کېږي بلکې ختمه ده نو تاسو دا مهرباني وکړئ په دې باندې ایکشن والی بل زه د متعلقه زموږ ډي سي صاحب چې کوم دی زه د هغه نه مطالبه کوم چې جناب والا تاسو خو چې لاس مات شي غاړې لځي تاسو خو زموږ ضلع بادشاه یې کم سے کم ستاسو سره پروجیکټونه شته دی ستاسو سره ډېر ډېر شته دی بل زه اکسین د CNW چې کوم دی د هغه نه هم زه دا مطالبه کوم چې بهی ستا سره د ایمنډار څه حساب کتاب وي بل څه حساب کتاب وي خو کم سے کم دې د دې یو قانوني یو داسې یو طریقه کار یې د دې چې یاره ټیکهدار راولېږي ټیکهدار کار وکړي بیا ولا اکسین صاحب دغه وخت مناسب بیا څه بیلونه وباسي په قلار یې وباسي نو زه د هغه نه دا پرزور مطالبه کوم چې یاره اوس تا نه څونه هم کیدی شي ځکه چې دا زموږ دا پل چې کوم دی دا نن الریډي دا دغه ته رسېدلی دی دا جنازو ته رسېدلی دی نه 2-3 ماشومان ولوېدو یقینا چې د هغو هلکانو په خپو کې اوس هم هغه شیدلۍ ورپکې دي دې نه ډېرې واقعګانې نور هم کیدی شي نو لهذا داسې ده چې یاره موږ د وخت د حکمرانانو نه دا پرزور مطالبه کوو د اکسین صاحب نه هم کوو چې صاحب د ایمنډار د پړ نه کوي که هر یو نه کوي خو دپاره د خدای په موږ باندې رحم وکړه او یاره دې له زر تر زره دې له څوک راولېږئ د دې اسټیمیټ وکړی شي کسټیلي او کارسیسي زموږ مطالبه هم دا ده ځکه چې علاقه پې اوس ډېره ده دا چې کوم ټیم کې جوړېدو نو هغه ټیم چې کوم و نو هغه لکه علاقه آبادي کمه وه اوس دا ټیم چې کوم دی نو سیوا شو د دې مه وه علاقه هم سیوا شوه نو لهذا زما به دا ریکویسټ د ټولو حکمرانانو نه چې مهرباني وکړئ زموږ دا اهمه مسله راوچته کوي ډېره من سر تاسو بل هم خوشحاله کړه ډېر عزتمن شي
عزتمندو کتونکو تاسو څنګه وکتئ مختلف ملګرو نه موږ کمنټس واخیسته جي زموږ په دیر کې خلک وایي 2020 او دلته بچې ته اوس 1999 مې روان دلته 2020 چېرته دی جي زما یو ملګري به بحث کوو وایي دلته یو علاقه به یادوله وایي هغې ته وایي هفته پس اخبار جي نو بالکل خبره بالکل ټیک ده دیر کې اخبار په میاشتو نه راځي دیر خو ډېر شاته دی دلته 2020 چېرته دی موټر وی زموږ بنیادي حق صحیح شو ایرپورټ زموږ بنیادي حق نور چې څونه ریسورسز زموږ بنیادي حق پولونه دا خو زموږ بنیادي حق دی دا پول دا ولسي لاره دې سره څو کلي وابسته دي دا علاقه ډېره پاتې ده جي دا چې کوم علاقې دي تاسو بله خو نومونه نه راځي بهرحال خو ډېره پاتې ده جي که زه د بجلي ووایم بجلي نشته جي اوبه نشته جي پول نشته نو دلته د دې دا ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی جي او ډېر افسوس هم راځي او خفه کېږم دا مهال د ما سره د دې کاکاجي ولاړ دی سم یو څو کمنټس اخلم تاسو مخې ته به एकदम السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام نام سلام جی زمان محمد پیاس خان نوم دی روزګار څه کوئ زه اوسېدونکی یم او مطلب دا دی چې روزګار مې بس خپلې ځمکې او دغه دي د هغې دغه کوو ده او نو موږ دا پورې علاقې که دغه علاقې موږ د دې ګړۍ باندې مشهوره ده په دې د دې او دا یو علاقه را خو ټول څه یو نوم دی او څه بل نه دی او تاګم ټول په دې پول باندې دی او پول زموږ خراب دی جي څو ځل دا کسان راغله خو بیا دې باندې څه خبره او څه دغه ونه شوه کاکاجي دا ته ووایه د دې پول سره ستاسو مخې ته څونه پیښې رالې څونه واقعي رالې جي ډېر پیښې رالې دلته کې ګاډي هم چې دغه کېږي دا پکې ټیرونه یې پکې ښکته ولیږي ښکته کوشي دکې ورته وباسي په خپله مرله دعوت ورکولي نو ړم پې اوبس کړي چې ځای به چېرته هم پېړه اوبس کړي مطلب دا چې موږ له ساس کې دا پول حکومت او ډېر سر دغه وباسي مطلب دا دی نو موږ به خوشحاله ځکه چې دا زموږ د یو ټیم نه دی ټول عمر هم دی دا شی نو چې پوخ یې راله ستاسو کې د دې لرګو دی نه پوخ ستاسو کې ډېره موږ به خوشحاله ته د خو بشیر صاحب مشري کې ایم این ای دی پوش په لاس کې حکومت ته ډېر څه کولی شي دا پول خو هېڅ هم نه دی په دې به کومه ډېره خرچه راځي دا تاسو اوس اپارکې مخې ته نه دی ښوده چې سرخوړی لا پول لا جوړ کړئ یاره د هغې چې موږ دلته کې په دې زمان جلسه وه د دې مطلب دا په خپله روبرو ورته هغه ولاړم وه ورته م ښودلی هم دی نو خیر راته کلي خو د اوسه پورې پې موږ څه دغه ونه کړه چې لکه څه م ونه لیده چې ګنې یا پې کار شروع کړو یا یې ورسره راوړو یا یې څه پیسې ور راویستې که نه نو په تمه ورته ناست خو دغه نشته ستا خو به په دې پول باندې تک ځکه څه وایي ځکه چې ته یو زمیندار یې ټیک شو شولې به کې غنم به کې شوتل به کې نو هغه هم پیوړې راوړي په دې باندې ټول لوس روان دی د عرض دی د ثمر باغ هم پرې راځي دي اخوا ځي خپل کارونه دي دا ډېره لویه علاقه پرې پرته ده دغه شولو پیسې خو دله دنه خو ګرۍ ورېجولې که نه شولو پیسې خو دله در نه کړې خو دا پول خو یې سرخوړی لا صحیح کوي ضرور نو په دې باندې ګوره چې ډېر مخلوق دغه دی جنازې پې ځي په دې باندې د مړو دغه ځي که نه ولس پې روان وي خو مطلب دا دی چې د هیر نه پې ورتلی نه شي دا څه چې دا لرګي هم خراب دي او اوسپنې هم خراب شوي دي ټول یې ولیدلي دي ښکته تاور هر شی دغه شوی دی خراب شوی دی نو چې په دې باندې موږ له حکومت څخه غور وکړي نو موږ به ډېر خوشحاله یو صحیح شو زیاله عزتمندو کتونکو دا مهال ما سره دیزي باشنده مو ولاړ دی سره تعلق السلام علیکم وعلیکم السلام دیزي ملګري جی دیجی روزګار څه کوئ جی سعودي عرب ته ځو جی دلته بار ملک ته وګورئ که نه پولونه وګورئ او بیا دې خپل ته وګورئ نو څه کمیر ته محسوسېږي پکې جی بالکل محسوسېږي ولې نه محسوسېږي خو بیا بهرحال موږ به داسې کوو چې دا خپل ملک مطابق به چلېږو خو په هغه وخت مطابق زموږ دا پل تقریبا په 2005 کې جوړ شوی وخت مطابق ټول پرې خوشحاله وو ښه صحیح وو ښه برابر وو خو بیا 2010 کې چې کله سیلاب راغلی تاسو ټولو ته معلومه وه په هغې کې زموږ دا پل وشلېدو مکمل هغه سایډ نه زموږ پل داسې وشلېدو تللی وو تقریبا 10-15 غز پورې دا ښه ته تللی وو بیا وله موږ هغه ټیکهدار راوسته هغه په چینجکوپۍ باندې راکړو سیټ یې کړو برابر یې کړو خو دومره شو چې د پیدل مطابق چلن پې صحیح وو دا اوس چې موږ کوم څه کوو نو دا موږ د دې پل سره زیاتی کوو ځکه چې دا په د ګاډۍ د تلو قابل پل نه دی که زموږ داسې ایمرجنسي راشي نو هغه ایمرجنسي موږ ډېره په تکلیف او ډېره په یېره باندې موږ په ګاډۍ کې پورې باسو لازم د هغه سره د ایمرجنسي سره به په ګاډ کې کس 2-3 په سره راځي موږ په دې باندې د سوزکي د وزن نه چې زیات پکې څوکې تقریبا 5-6 کسان 3-4 د دې نه موږ زیات نشو کېناستی ته وایه صوبې جانه د دې پول سره څو علاقې وابسته دي مطلب دا ولسي پول دی که نه څونه خلک پېځي راځي څو علاقو خلک یاره چې زموږ دې د پل نه په پورې غاړه باندې په دې باندې 15 کلي دي 15 کلي دي که تاسو سوچ وکړئ نن سبا د آبادي ډېره سیوا شوې ده
په دې که ګاډی پرېږده په دې پل باندې که ماشومان ځي د ډېر ماشومان تاسو دا شارټ ویډیو دی اغوستی دا ویډیو تاسو وکړه ټول سوری سوری دی په دې کې زنانه غورځېدلي دي په دې کې واړه غورځېدلي دي په دې کې څاروي غورځېدلي دي داسې نه په دې باندې هر یو څه ته وایه اوټ یې ډونالډ ټرمپ له ورکړه که عمران خان له دې ورکړه یاره چې اوټ خو هېڅ چا له نه ورکړه ځکه چې په هغه ځای کې پراته وو په سعودي عرب کې په دې الیکشن تاسو مسافر ول هم ډېر قربانیانې ورکړي بالکل هغه خو راغلي پی ټي آی له ډېر څه ورکړي او ډېر څه نن هغه کسان لګي او یاره زموږ سره داسې وشو نو ظلم موږ په خپل په ځان وکړو موږ دا ظلم په خپل راغستی په خپل ځان باندې کړی دی ته دې پول ته ګورې خفګان زړه ته درد راځي جړا راځي ځکه دا کچ کچ بچنګي پیځي که نه سکول ماشومان دي زه درته وایم که نه نو ډېر افسوس ماله راځي نن سبا وخت کې زه دا اپیل دی خپل موجوده حکومت نه زه دا غواړم چې یاره جي تاسو مهرباني وکئ په دې باندې کم څه په سوونه نه دي په زرګاو چلن دی په دې پل باندې په زرګاو خلک په دې ځای کې دا هغه رنګ برنګه پورې په خلک په دې پل باندې پیدل خلک ځي راځي بل دا شولګر ده دې غاړې ته په دې کې د مختلفو علاقو خلک راغلي دي هغو پکې ذمهداري کړې دي هغو پکې په غاړې کې دانه پورې باسي نور واښه ګیا پکې پورې باسي نو هغه خلکو ته هم تکلیف دی که نه یوازې زموږ د خپل کلي ته نه دی الله دې راباندې رحم وکړي صوفي جانه موږ ستاسو دپاره دعاګو یو الله دې ستاسو دا پل وکړي دا کمې تړلې مسله الله یې دا حل کړي عزتمندو کتونکو یو سټوډنټ را سره ولاړ دی جي د قلاګۍ په دې پل باندې جي د هغې سره مو خبرې اترې کوو جي السلام علیکم وعلیکم السلام د ټول ناول نامه دې سره زما لقمان نوم دی د علاقې اوسېدونکی یم سبق په څه یم کې زه په فسټ ایئر کې یم په دې پل باندې پیاده ځې سکول ته او پیدل په دې پل باندې ځو راځو دړې ته ولېږي لویږي بالکل په دې باندې عریضي ته ورکار وکړی شي او صحیح کار حکومت څه ایکشن نه اخلي چې په دې صحیح کار وکړي په یو ځای باندې او بل څنګه چې د مشرانو ویل په دې علاقه هم د دې نه غټ کلي پراته دي په دې هم پراته دي نو صحیح کار دې وکړلی شي موږ له او زموږ دا مطالبه ده چې پل دې جوړ کړی شي دا زموږ مطالبات دي ته چې کله په دې پل باندې ځې که نه وړۍ درځېږي بالکل جي دا خو څه وایې ځې بې که نه ځې بس مجبورن پیزو نو بالکل دا زموږ مجبوري چې په دې باندې موږ ځو راځو او د ډېر وخت نه دا مسله ده خو څوک په دې باندې څه ایکشن نه اخلي چا نه بیا غواړې دا پل موجوده حکومت نه بیا غواړو نو الله دې خوشحاله کړي ډېر عزتمن شي ستاسو څه نام ده قربان زما وقاص نوم دی دې ځای اوسېدونکی دې ځای اوسېدونکی علاقې هم څه نوم دی علاقې لنډکور پورې ده په دې پل اورې څو پیرې په دې پول خو زمونږ د ورځې لکه هره ورځ پیځو دوه درې پیر خو به خامخا ځو پیښې به مخې ته راځي او مخې ته راځي ولې دا پول سوری ده چې موږ ګورو په دې باندې موږ زړه درسېږي چې موږ پرې څنګه پورې وځو زموږ مشرانو بشیر صاحب له وټ ورکړی دې لپاره نه چې ته لاړ شاته اسلام آباد کې کښېنه او ایسي ته کښېنه خوراک کوه ته یار موږ دې ورکړی چې موږ له سړکونه پاخه کړه موږ له پول وکړه موږ له اوبه وکړه موږ دې لپاره ورکړی دلته راغلی او دغه کړې جلسه او دې ټولو سه یو دغې ته اخیستې وه چې موږ تاسو له پول کې اوس دغه پته نه لګي دلته یو سر راښکاره کړی نه دی دغه ته موږ دې له خو نه دی ورکړی وټو خوشحاله که عزتمن شي عزتمندو کتونکو تاسو وکته جي د دې ډېرې تړلې مسلې دي چېرته پول خراب زه پسه څه باس کوم ډېر افسوس راله راځي خو الله دې په موږ رحم وکړي خپل کوربه عطا رحمان له ورکړي اجازت په ډېر بخونکي ربي ذوالجلال سپارم الله دې په موږ رحم وکړي امین